دوستانو یو ورور خپلې دوه سکه خویندې د غیرت په نوم ډېرې په بېدردۍ سره قتل کړي دي. مجرم چې نوم یې میاریدوان او د خپلې دوه خویندې یې ډېرې په بېدردۍ سره قتل کړي دي. اوس مجرم پولیسو نیولی او ټول حقیقت یې بیان کړی دی. د مجرم ټول بیان او ویډیو در سره شریکوو. موږ سره په ویډیو کې اخرې پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. له هر څه نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی او زموږ په چینل کې نوي یې نو مهرباني وکړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په پنجاب کې رامخته شوې ده چې ریدوان نومي هلک خپلې دوه خویندې د غیرت په نوم قتل کړي دي. یو خور چې 20 کاله عمر یې او بله چې 18 کاله عمر یې، دواړه یې قتل کړي دي. نو دوستانو څه وجه وه چې دغه دواړه یې قتل کړي؟ دغه ټول حقیقت مجرم په خپل پولیس ته بیان کړی چې زما یوه خور کومه چې 20 کلنه وه، هغې واده شوې هم وه، خو د خپل خاوند نه یې طلاق واخیستو او د بل هلک سره یې تعلقات جوړ کړي وو او د مدرسې په بهانه به هغه هلک سره په هوټل ته تلله او هلته به یې ورسره ناروا کارونه کول او شپې به یې ورسره کولې. او دویمه هم دغسې 2 ځله د کور نه تللې وه او چې هغه به هم د مدرسې بهانه کوله. بیا موږ له مدرسې نه بنده کړه خو هغې به هم دغسې کارونه کول او زموږ د عزت به یې خیال نه ساتلو او خپله عیاشي به یې کوله. ډېر ځله مې منې کړي وو خو دواړو به نه منې کېدل او آخر چې زما عزت یې د خاورو سره خاورې کړو نو ما بیا دغه دواړه په کور په کمره کې بند کړل او په لوپټه مې ورته په غاړه کې واچوله او پانسي مې کړل. نو له دې کار کولو نه بعد بیا زه پولیسو ونیولم. هغه دا وویل چې زه په داسې کار کولو نه یم خفه، څه چې ما کړي د خپل عزت لپاره مې کړي دي او که زه پانسي هم شم نو هیڅ پروا مې نشته، ځکه چې دا یو د غیرت خبره ده، ځکه چې زما عزت پاتې نشي نو له داسې زندګۍ به څه مقصد وي. نو دوستانو همیشه لپاره په خپلو تور سرو کلک نظر ساتئ. واقعي دوستانو دغه یو ډیره سخته خبره وي چې بیا ستا په لمن دغه داغ ولګي. نو دوستانو دا یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مې سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.